لکه بونیا د مام پوهه کنه چرته په منډه کړې ما یاره لږ صبر وکړه په خپل به ویني لکه کاکي جنا خړانده ده الله روغ رندور ته نه ګوري ښا لکه چې سبا وسره واده کې پوه شوې بیا بل جامې څوک انځو پخلی بل څوک کوي ما د ډاکټر سره خبره کړې ده څه یو سترګه ول ورکوم په یو سترګه به دا ګزاره کوي یو پان به زه ګزاره ته به خوخه خدای ته مو توبه نو د سیو ته تنظیر تنظیر شي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر کنه خیر دی ډاکټر صاحب زر ول سترګې ما چک پوه شو زیاده کار روزګار ایستم ندی پاشه کې عزت واشو خا نو دوی به سوچ مشکړه دی اے سوچته پکړې دي او سوچ مې پکړې نو ګوتې به ته لګو ګوتې ورته ولګوم ډاکټر صاحب خو په دې روغو سترګو ورځم او دا نه فرنیچر خو بیا راځم صحیح ده काके ऐसे फर्नीचर वाली ददी ने वादल फर्नीचर आलम पोष زړه صورت په راته دوا کوي هله کارورا په دې ټک ټاک ډیر مشهور دکانونه شته نو په ټیک ټاک ختم مشهور خو د روپیا سړی نه مطلب لکه خیال لري ګورا دې دا لایف ټایم ګارانټی هم درکې او په قیمت کې سره مکمل گزاره دوا به راځه ګارانټی شته واو ورارو دا مې خوښ شو خو په دغه ځای پکې حد کړی دی ګوره په دغه ډیزاین باندې او جاو काके کوته چې تا پکې لرګي نه جوړ کنا تام پکې جوړي ډاکټر صاحب کولاو کم سترګي آوا بسم الله بسم الله بسم الله سترګې په قرار رو غړوا مامالو ستاسو عشق امتحان دی وګوره پکې تاله چې سترګې درکړې استا باندې پاک مړ دی په شاپه کم یو دی ورشه مونږه پر پو دیګا I love you. اے ظالمې سترګه خو ما در کړې لری شه باټا. बाय बाय टाटा गुड बाय गया راغی دی اول زنانو خالي دی بیا زه څه چل دی ولا دا رنگ زړ زړ کی په خټه باندې ډړي او نری داس په لګیدل په خبره خو نه پوهه سواله دا د اسمت رنګي څنګه ای بچي سودی نه نه مطلب دا دی چې لکه په واشن کې ډېر نشته دا څه وی بیا دا وی غټ سړی د څنګه خبرې دي ها وشه دې پکې څه چلو کو وای سم تیتر دی راګه اچ ورتلو دا ولا روالد بیا استاد دی وڅولې کنه دا یو تګړ بل پولی کو درانه ده پاره نو څه مطلب چې څو پورې تکاده رنگ نه معلوم شوی کنه دا په کواده مون کار نشو کوي बाय बाय टाटा Bye.